بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدلی یو پنځمې وحدې ته. الوحدة الخامسة. الوحدة وحده چپټر برخه. الخامسة پنځم نوم پنځمه یعنی پنځمه وحده. د عکس نه معلومیږي چې خوراکي او څښاکي شیان دي. الطعام خوراک والشراب او څښاک. الطعام والشراب خوراک او څښاک. نو ګورو چې په دې وحده کې چې خوراک او څښاک دی موږ تاسو نوي څه زده کوو. الوحدة الخامسة پنځمه وحده پنځمه برخه. العرض presentation وړاندیز پیشکش. الدرس خامس والعشرون یا 25 25 درس دی. الحوار الأول لمړی حوار دی. انظر واستمع واعد. الحوار زنه ترجمه کوم. هغه ورونه خويندې دوستان چې دا ویډیو ګوري هغوی مجبور دي چې ډایرکټ دې ځنه څوک راویني شي زده کوي. نو دې ځنه به پیل نه کوي. اول درس نه چې هر څوک غواړي په هر ویډیو کې درس زده کړي باید د اول ویډیو نه موږ سره شروع وکړي. ځکه ډېر داسې الفاظ دي چې هغه په اوله ویډیو کې ما یو پیرې ترجمه کړي وي، زه بیا هغې ته مراجعه نه کوم. نو اړینه ده چې اوله ویډیو بیا دویمه او تسلسل د کوم زنجیري شکل کړی شکل چې د همداسې دوام ولري. قاسم او سالم په خپل منځ کې چې د سره بحث کوي خبرې کوي. قاسم او سالم د خوراک په هکله یو بل نه پوښتنې کوي، محاوره کوي، کمیونیکیشن کوي. راځو قاسم ورته وایي كم وجبة تأكل في اليوم. كم څو. کله چې موږ د یو شي د کمیت د اندازې پوښتنه کوو څو لکه تعداد وي کنه، تعداد وي لکه 15 شپږ که جواب کې داسې تعداد راځي نو ورته چې کم. وجبة انګلیش کې ورته میل وایو، غذا هم وایو لکه دا خو میل یا وجبه داسې غذا نه ده. فکر کوم پښتو کې کېدای شي ورته خواړه ووایي. لکه موږ وایو څو ټیمه ډوډۍ خوري که نه، یا څو ټایمه خواړه خوري، یا څو ټایمه غذا خوري. پښتو کې کېدای شي دې ته خاص نوم نه وي. که چاته زده وي نو کمنټ کې ولیکئ. البته ما ته نه دی زده. نو کم وجبتن څو وخته ډوډۍ خوري، څو غذاګانې خوري. کېدای شي همدا غذا وي. څو غذاګانې خوري، څو غذاګانې. کم څو. وجبتن غذاګانې. ګورئ د کم نه وروسته چې پوښتنه وي استفهام وي کله هم وجبتن نه راځي، وجبتون نه راځي، وجبتن راځي. ولې راځي دا به د نحوې په برخه کې بیا وایو. کم وجبتن څو وخته خوراک، څو غذاوې خوري. تأکلو تخوري فی په اليوم ورځ کې. کم وجبتن څو غذاوې، څو وخته غذا، څو ټایمه ډوډۍ. تأکلو خوري فی اليوم په ورځ کې. کم وجبتن تأکلو فی اليوم څو وخته ډوډۍ خوري په ورځ کې، څو غذاګانې خوري په ورځ کې. آکلو خورم، آکلو خورم. ثلاثة درې. وجبات میلز خواړه. آکلو ثلاثة وجبات درې خواړه خورم، درې ټایمه خوراک کوم، درې وارې خوراک کوم، درې ځلې خوراک کوم. پښتو کې چې څنګه را جوړه مسیره جوړیږي. اوس آکلو زه خورم ثلاثة درې وجبات غذاوي. کومه غذا خورم؟ الفطور څوک ورته ناشته وي، څوک ورته سباناری وي، څوک ورته د سحر خواړه وي. الفطور دا سحر کې چې موږ چای، مربا یا هر څه چې خورو، شات وغیره، پنیر، هر څه چې خورو ته څه وایي؟ الفطور یا سحرنۍ. الفطور. بعضې خلک الفطور وي. فطور بیل شی دی ښه، هغه ته بیا په خپل وخت راځو. الفطور والغداء. غذا نه دی، غذا بیل شی دی. والغداء لنچ د غرمې ډوډۍ، دا بریک فاست دی. الفطور بریک فاست د سحر. الغداء لنچ د غرمې ډوډۍ.
العشاء د ماښام ډوډۍ ډینر چې انګلیش کې ورته وایو. که دا چېرته العشاء کو ګورئ دلته باید تاسې ډېر متوجه اوسئ. که دا العشاء شي نو عشاء په عربي کې ماسخوتن ته وایي او ماسخوتن مونځ د ماسخوتن یو ټایم دی نو دا العشاء نه دی. العشاء کم وجبة تأکل فی اليوم په ورځ کې څو ټایمه ډوډۍ خوري څو وخته ډوډۍ خوري. آکل 3 وجبات 3 غذاوې خورم 3 پیرې خواړه خورم. الفطور سحرنۍ، الغداء غرمه ډوډۍ، والعشاء د ماښام ډوډۍ. عربي کې عشاء خپل نوم دی د دې ډوډۍ لکه انګلیش کې چې دی ډینر لنچ بریکفاست. پښتو کې نه لرو ورته. د غرمې ډوډۍ ته د غرمې ډوډۍ وایو د ماښام ډوډۍ ته د ماښام ډوډۍ وایو. څوک یې د ماسخوتن ډوډۍ کې فرق کوي نومونه. نو الفطور، الغداء، العشاء دا نومونه باید په صحیح حرکاتو سره واخیستل شي. قاسم ورته وایي هذا كثير جدا انا آكل وجبة واحدة. هذا دا چې دا 3 ټایم خواړه چې ورته ښیي کنه اشاره هم دې ته ده. کله چې راتلونکي جمله وي په عربي کې حتی قرآني آیتونو کې هم ډېر خلک د آیت معنا وکي خو دا نه پوهېږي چې دې آیت کې اشاره څه شي ته ده. هذا دا کثیر ډېر دی جدا زیات لکه موږ وایو بیخي زیات ډېر زیات ډېرم زیاتي زیاتم ډېري که نه وایو ډېر زیاته. پښتو عربي کې څه وایو کثیر جدا. هذا دا کثیر ډېر جدا زیات. هذا كثير جدا دا خو ډېر زیات دی. انا زه آکل خورم وجبة خواړه غذا واحدة یوه. انا آکل زه خورم وجبة واحدة یوه غذا یو وخت خواړه. انا آکل وجبة واحدة زه د یو وخت خواړه خورم. قاسم ورته څه وایي هذا كثير جدا دا خو ډېر زیات دی. انا آکل وجبة واحدة زه یو وخت خواړه خورم. سالم بیا ورته څه وایي یعنې که زما ډېر وي هذا قلیل جدا. هذا دا قلیل کم جدا زیات. زیات کم څنګه یعنې ډېر کم. هذا قلیل جدا دا ډېر کم دی. بیا قاسم ورته څه وایي اوس نو چې پوه شو چې 3 ټایمه ډوډۍ خوري باید په دې پوه شي چې سهار کې څه خوري غرمه کې څه خوري ماښام کې څه خوري او په همدې اساس به موږ د بعضې خوراکونو نومونه هم زده کوو. ماذا څه تأکل خوري فی په الغداء لنچ کې غرمنۍ کې غرمې ډوډۍ کې. ماذا تأکل څه خوري فی الغداء د غرمې په ډوډۍ کې د غرمې په غذا کې. ماذا تأکل فی الغداء غرمه کې څه خوري. آکل خورم اللحم غوښه والدجاج او چرګ. ګورئ په عربي پښتو کې هم غوښه او چرګ بیل دي. حتی بعض علما په فقه کې وایي څوک چې ماهي وخوري ماهي او هغه قسم کړی وي چې زه به قسم کوم یا قسم وکړي چې زه به نن وروسته غوښه نه خورم او هغه ماهي وخوري هغه نه حانس کېږي قسم پرې نه وړي ځکه ماهي دی او غوښه دی یعنې هر شی بیل دی. نو عین شی غوښه بیل دی چرګ بیل دی. آکل خورم اللحم غوښه والدجاج او چرګ والارز وریجې والخبز ډوډۍ برېډ چې ورته وایو په انګلیش کې برېډ ډوډۍ والخبز ډوډۍ. آکل اللحم غوښه خورم والدجاج چرګوړی خورم والارز وریجې خورم والخبز ډوډۍ خورم. دغه ورته خپل بیان کړ څه ورته وایي وماذا او څه تأکل خوري انت ته. وماذا تأکل انت او ته څه خوري. قاسم ورته څه وایي اشتیاګانې د دوی بیخي خرابې دي. آکل خورم آکل زه خورم که تأکل وي ته خورې. آکل زه خورم السمکه ماهي والسلطه د باندې خو به ټول پوه شوي یاستئ چې څه ته وایي سلاتې ته وایي. بعضې خلک ورته نوم رانه هېر شو چې شوي سلاد سلاته او هر څه چې ورته وایي خو کوم نوم چې ما اخیسته هغه رانه هېر شو.
والفاکهة او میوه. قاسم ورته وایي آکل السمک ماهی خورم، والسلطه سلاطه خورم، والفاکهه او میوه خورم. سالم ورته څه وایي؟ اوس نو دا چې یو ډېر زیات خوراک کوي بل ډېر کم خوراک کوي، نو مهمه ده چې د دواړو وزنونو نه خبر شي یو بل که نه، چې ته ډېر خوراک کوي اندازه دې نو کوم ځای ته رسېدلې. ما څه وزنک، وزن دی، که ستا. ما وزنک ستا وزن څه دی؟ په لنډو الفاظو یې که ډایرکټ پښتو ته ترجمه کو ما وزنک وزن دې څومره دی؟ قاسم ورته وایي 60 کیلن، کیلو نه دی کیلن. دا بیا وایي چې ولې کیلن دی، انشاءالله دا به د نحوې تاسې به هم حیرانه شئ چې هره موضوع کې نحوه کې راځي، نحو ګرامر ټول نحوه دی، نو انشاءالله هغې ته به اشاره کوو. 60 کیلن که داسې نه ده چې وړه قاعده د زی تسته ووایم او بس په اسانۍ به پوه شئ، لږ قاعده کې خبرې دي. 60 کیلن 80 کیلو، وما او څه وزنکه وزن دی ستا، انت ستا. قاسم ورته وایي هغه ورته وایي ما وزنکه ستا وزن څومره دی، وزن دی څو دی؟ 60 کیلن 80 کیلو، وما وزنکه انت ستا وزن څومره دی؟ سالم چې 3 ټایمه ډوډۍ خوري ډېر خوراک کوي ورته وایي 100 کیلن. ګوره 60 کیلن 100 کیلن. که لږ استفاده وکړئ تاسې هم خپله پوهېږئ، خو قاعده وروسته راځي. قاسم ورته څه وایي؟ واورېده چې 100 کیلو دی ورته انت ته سمین چاغ جدا ډېر، انت سمین جدا ته ډېر چاغ یې. سالم ورته څه وایي؟ وانت او ته نحیف وچ کلک ډنګر. بل به څه اصطلاح وي؟ هر اصطلاح چې وانت او ته نحیف وچ ډنګر جدا ډېر، وانت نحیف جدا ته ډېر زیات وچی. اوس راځم همدا درس د سر نه لولم، ځکه چې عربي ژبه کې قرائت ډېر مهم دی. تاسې وګورئ چې زه یې څنګه لولم، حروف او ادا هماغسې باید تاسې هم سره زده کړئ، بغیر د ترجمې نه لولم، نومونه نه اخلم. ګورئ ورته كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات، الفطور والغداء والعشاء. هذا كثير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة. آكل السمك والسلطة والفاكهة. هر رقم ویل کیږي. ما وزنك؟ ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ وما وزنك أنت؟ دواړه صحیح دي. 100 كيل 100 كيل. أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا. نن ورځ لپاره هم دومره درس بس دی، راتلونکي درس کې بعد دویمه محاوره لولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في النشرة المقبلة، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.